آیا لاندې جدول یوه خطي معادله راښیي. نو راځو دلته ګورو کله چې x منفي اووه وي y څلور کېږي x منفي درې وي y درې کېږي او همداسې پسې نور قیمتونه دي. راځو نو ګورو چې دغه بدلون څومره دی. دلته راځم دلته لیکم چې په x کې بدلون دا مساوي دی دلته لیکو او په y کې بدلون ته ډلټا y وایو. دغه ډلټا کلمه موږ ته د بدلون معنا راکوي. نو کله چې منفي اووه نه منفي دریو ته لاړو مثبت څلور دی کې بدلون راغلی یعنې څلور ورسره جمع شوي. اوس راځو ګورو چې په وای کې څومره بدلون راغلی. وینو چې کله اکس کې څلور بدلون راغی وای کې بدلون یو کم شوی دی منفي یو په دې کې بدلون دی. نو دې لپاره چې دا یوه خطي معادله وي موږ وایو چې په وای کې بدلون تقسیم پر اکس پر بدلون دا باید یو ثابت وي. نو داسې وایو چې ډلټا وای پر ډلټا ایکس دا باید تل مساوي عیني شی وي. نو دلته موږ سره په وای کې بدلون راغلی دی منفي یو او په ایکس کې بدلون څو دی څلور دی. دا هر دوه نقطو لپاره باید دا بدلون منفي یو پر څلور وي. نو راځو ګورو چې همدا قیمت موږ ته پاتې نقطو کې هم پلاس راځي که نه. نو منفي دریو نه چې کله یو ته لاړو یو ځل بیا مونږه څلور واحده دی کې زیاتوالی راغلی او دلته ګورو چې دلته بیا له دریو نه دوو ته تللي معنا یو واحد دی کې بیا کموالی راغلی دی. معنا دا چې د بدلون نسبت هماغه منفي یو پر څلور دی. اوس راځو دی وروستۍ ټکي ته دلته چې ګورو موږ له یو نه اووه ته تللي یو دې کې شپږ واحده ډېروالی راغلی او دلته دوو نه یو ته راغلي یو دلته هماغه منفي یو بدلون راغلی دی. نو وایو چې دې درېیمې نقطې نه څلورمې نقطې ته راتلو دوی د بدلون نسبت څو دی منفي یو پر شپږ دی کوم چې له دې څخه بدل دی. نو وایو چې دغه دوو نقطو لپاره د دوی د بدلون نسبت ډلټا وای پر ډلټا ایکس دا مساوي دی ډلټا وای څو دی منفي یو او ډلټا ایکس شپږ دی. معنا دا چې موږ سره د دوی د بدلون نسبت مختلف شو کله چې په یوه معادله کې د وای بدلون نسبت پر ایکس باندې یو ثابت پاتې نشي نو هغه یوه خطي معادله نشي کېدی. نو موږ وایو چې دا خطي معادله نه ده.